بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، الله سبحانه و تعالی انسان ته کم ګناهونه معاف کوي په نیکو عملونو باندې. ستاسو مخې ته به ډېر احادیث تیر شوي، تاسو به ډېر حدیثونه اورېدلي چې هغې کې راغلي څوک دا نیک عمل وکړي د انسان دومره ګناهونه معاف کیږي، څوک دا نیک عمل وکړي دومره ګناهونه معاف کیږي، څوک دا ذکر وکړي دومره ګناهونه معاف کیږي چې د هغې تفصیل ته زه نه ځم. هدف مې دا دی چې په نیکو عملونو سره کم ګناهونه د انسان معاف کیږي. آیا ټول ګناهونه انسان ته معاف کیږي که نه؟ بعضې ګناهونه معاف کیږي. دا ډېره یو اهمه خبره ده او یو ډېره ضروري خبره ده، باید چې دا وپېژنو. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې په نیکو عملونو سره هغه ذکرونه، هغه دعاګانې چې په صحیح احادیثو کې راغلي دي، هغې کې دا ذکر شوي چې چا دا دومره وویله د دې دا ګناهونه معاف کیږي. نو په دې سره واړه ګناهونه معاف کیږي د انسان، غټ ګناهونه د انسان په دې سره نه معاف کیږي. ښه غټ ګناهونه په شي سره معاف کیږي؟ دلته بیا دوه خبرې دي، یو حقوق الله دي، بل حقوق العباد دي. د الله حقونه یو د بنده حقونه. د الله حقونه چې دي هغه به د توبې نه بغیر نه معاف کیږي انسان ته. توبه به وباسي او توبې لپاره شرطونه دي درې. پښیمانه به یې په دې باندې چې کومه ګناه یې کړي، کومه نافرماني کوي د الله سبحانه وتعالی، په دې به پښیمانه یي. دویم، بیرته دا عزم به کوي چې بیرته به دې ته نه واپس کیږي دې ګناه ته. او دریم، دا کار به فورا پرېږدي. دا درې شرطونه دي چې کله د انسان نه ګناه وشي، نافرمانی وشي، خو د الله په حقونو کې، د بنده په حقونو کې هغې کې څلورم شرط دا دی چې د بنده حق به بیرته بنده ته واپس کوي. دا په نیکو عملونو باندې انسان ته نه معاف کیږي. که ته د بل چا مال خوري، د چا په مال دی ډاکه اچولي، د چا مال دی غصب کړی، په زور دی نیولی، ظلم کې زیاتی کوي، نو دا ګناه ګوره که ته ټوله ورځ په جومات کې پرېوځې، دا دغه ګناهونه نه معاف کیږي څو پورې چې تا دغه حق بیرته بنده ته واپس کړی نه وي. الله انسان ته خپل حقونه بخي، خو بنده حق ګوره نه بخي څو پورې چې بنده ته نه معاف کړی. دا ډېر یو اهمه خبره ده.